بسم الله الرحمن الرحیم. موږ هیومن ډایجسټیو سیستم یعنی د انسان د هضمي سیستم شروع کړی وو چې په هغې کې موږ مختلف آرګنز مختلف اعضاء وپېژندل او دې نه مخکې درس کې موږ د انسان معده هم وپېژنده چې د انسان معده څنګه جوړه شوې ده، څنګه شکل لري، په دې کې دننه څه موجود دي، کومې حصې لري او همدغه شانتې خوراک چې کله معدې ته ورسېږي په معده کې د خوراک سره کوم عمل کېږي دې نه مخکې درس کې موږ په هغې باندې په تفصیل سره پوه شو. نو اوس د نن ورځې په درس کې به په دې باندې پوه شو چې کله خوراک سره د معدې عمل ختم شي یعنی د معدې عمل پای ته ورسېږي هغې نه بعد به د خوراک د معدې نه ځي کولمو ته یعنې وړو کولمو ته به داخلېږي. چې کله خوراک وړو کولمو ته داخل شي سمال انټسټاین ته داخل شي په دغه ځای کې په وړو کولمو کې د خوراک سره څه کېږي هغې سره کوم عمل وشي په دې باندې به د نن ورځې په درس کې پوه شو او همدغه شانتې د وړو کولمو چې څنګه شکل ده هغه څنګه جوړې شوي دي په دې کې دننه څه موجود دي دا به هم وپېژنو. نو سمال انټسټاین وړې کولمې چې دي د هغې شکل ډایګرام که موږ ګورو د یو انسان وړې کولمې به په دې شکل کې کېدلی شي. په دې سور رنګ کې داسې چې ښکاري په دې شکل کې سمال انټسټاین یعنې وړې کولمې کېدلی شي. د وړو کولمو نه بعد لارج انټسټاین یعنې غټې کولمې شروع کېږي. په دې تور رنګ کې تاسو چې ښکاري دا د وړو کولمو نه بعد غټې کولمې شروع کېږي دې ته ویل کېږي لارج انټسټاین. نو په دې شکل کې د یو نارمل انسان کولمې چې دي هغه کېدلی شي. اوس د دې کولمو په اړه یو څه لنډ معلومات دي. که د سمال انټسټاین یعنې د وړې کولمې لینث که موږ وګورو د دې اوږدوالی که وګورو د دې اوږدوالی د 6 نه تر 9 میټرو پورې کېدلی شي. یو نارمل انسان وړې کولمې به د 6 نه واخلو تر 9 مترو پورې هغې اوږدوالی به وي. دغه د اوږدوالي د ویلیو په مختلفو کتابونو کې مختلف ویلیو خلک لیکي خو د دې ایوریج ویلیو چې ده هغه به د 6 نه تر 9 میټرو پورې وي. او همدغه شانتې وړې کولمې چې دي دا په 3 حصو کې تقسیمیږي. د دې 3 پارټس دي. اوله حصه د دې ده ډیوډینم یعنې د معدې نه بعد د وړې کولمې چې کومه اوله حصه شروع شي اولنۍ حصې ته ډیوډینم ویل کېږي. د ډیوډینم نه بعد دویمه حصې ته ویل کېږي جیجنم. د جیجنم نه بعد دریمه حصه شروع کېږي اخرنۍ حصه هغې ته ویل کېږي ایلیم. یعنې په دغه ځای کې موږ کتلی شو فرض مثال چې دا د یو انسان خوله ده دې ته خوراک داخل شو په خوله کې خوراک د غاښونو په مدد سره مات شي هغه کټ شي چې دې نه مخکې درس کې هغه موږ په تفصیل سره ویلي دي. دې نه بعد به دغه خوراک د پایپ ته داخلیږي. دا خاص پایپ ده چې د دې په مدد سره د خولې نه خوراک معدې ته ځي چې دې ته ویل کېږي اسوفیګس. د دې پایپ په مدد سره به دغه خوراک معدې ته راورسېږي. فرض مثال چې دغه خوراک د معدې ته راورسېدو اوس په معده کې د خوراک سره څه کېږي هغې سره کوم عمل وشي دې نه مخکې درس کې هغه موږ ټول ویلي دي. نو اوس د معدې عمل چې کله خلاص شي هغې نه بعد به دغه خوراک کولمو ته داخلیږي یعنې وړو کولمو ته به داخلیږي. نو د وړو کولمو اولنۍ حصه چې ده کوم چې د دې معدې سره تړلې شوې ده داسې د سی په شکل کې وي. څنګه چې موږ په انګلیش کې سی لیکو د دې سی په شکل کې چې کومه حصه ده دې ته ویل کېږي ډیوډینم یعنې د وړو کولمو اولنۍ حصه ده چې دې ته ډیوډینم ویل کېږي. او د ډیوډینم نه بعد دویمه حصه شروع کېږي چې هغې ته ویل کېږي جیجنم. او د جیجنم نه بعد اخرنۍ دریمه حصه چې ده دې ته ویل کېږي ایلیم. د وړو کولمو دقیق ډایګرام چې دا دقیق شکل چې ده هغه په دې شکل کې نشي کېدی خو د دې دپاره چې موږ د وړو کولمو دغه 3 حصې وپېژنو په دې شکل کې ما جوړ کړی ده. نو اوس خوراک چې کله د وړو کولمو ته دې ځای ته داخل شي ما وویل چې په وړو کولمو کې د خوراک سره څه کېږي هغې سره کوم عمل شروع شي. نو وړو کولمو ته چې خوراک داخل شي په وړو کولمو کې د خوراک بریک ډاون شروع شي یعنې د خوراک ماتېدل شروع شي په وړو حصو کې د هغې تقسیمېدل شروع شي. که اوس د یو چا په ذهن کې دا سوال پیدا شوی وي چې خوراک په خوله کې هم د غاښونو په مدد سره مات شو هغه په وړو حصو کې تقسیم شو او همدغه شانتې خوراک چې کله معدې ته راورسېدو په معده کې هم د هغې بریک ډاون وشو هغه په وړو حصو کې تقسیم شو. نو په وړو کولمو کې د دې نور ماتېدلو ته ضرورت شته او که نشته؟ نو د دې جواب دا ده چې هو په وړو کولمو کې هم د خوراک ماتېدلو ته ضرورت شته ځکه چې د خوراک د ماتېدلو نه د خوراک د هضم کېدلو نه مقصد دا ده چې کله زموږ وجود ته خوراک داخل شي هغه په دومره مقدار کې دومره حد پورې مات شي هغه په وړو حصو کې تقسیم شي چې هغه بیا په اسانۍ سره حجراتو ته سیل ته داخلېدلی شي. نو کله چې خوراک په خوله کې هم مات شي معده کې هم مات شي په وړو حصو کې تقسیم شي په دې 2 ځایونو کې خوراک دومره نشي مات دومره نه وي مات شوی چې هغه سیل ته یعنې حجراتو ته په اسانۍ سره داخل شي. نو د دې دپاره وړو کولمو ته چې خوراک داخل شي په وړو کولمو کې هم د هغې بریک ډاون شروع شي د هغې ماتېدل شروع شي هغه دومره په وړو حصو کې تقسیم شي چې هغه سیل ته یعنې حجراتو ته په اسانۍ سره داخلېدلی شي په حجراتو کې جذب کېدلی شي. نو کله چې سمال انټسټاین ته وړو کولمو ته خوراک داخل شي په وړو کولمو کې به د خوراک بریک ډاون شروع کېږي هغې ماتېدل به شروع کېږي. نو اوس په وړو کولمو کې خوراک څنګه ماتېږي په وړو کولمو کې داسې څه موجود دي چې د هغې په وجه باندې خوراک په وړو حصو کې تقسیمېږي هغه ماتېدلی شي. د هغې لپاره اول موږ باید د وړو کولمو چې کوم سټرکچر د کوم جوړښت ده چې په وړو کولمو کې دننه څه موجود دي هغه باید وپېژنو چې وړې کولمې څنګه جوړې شوي دي. نو په دې سور رنګ تاسو ښکاري څنګه چې ما وویل دا د سمال انټسټاین د وړې کولمې دي. په دې وړو کولمو کې لکه څرنګه هم چې د یو انسان ګوتې کېدلی شي د دې ګوتو په شکل کې خاص سټرکچرز خاص
اجسام موجود وي په دې وړو کلمو کې وي چې هغې ته موږ وایو ویلای. داسې په دې شکل کې وړه سټرکچر موجود وي په وړو کلمو کې وي هغې ته ویلای ویل کېږي. فرض مثال چې دغه ځای ته موږ د وړو کلمو نه دغه لږه حصه راواخیسته په دغه ځای کې فرض مثال چې دا د وړو کلمو لږه حصه ده په دغه ځای کې دغه شانتې وړه سټرکچر وړه اجسام موجود وي داسې په دې شکل کې وي چې دا په دې ټولو کلمو کې موجود وي دې ته ویل کېږي ویلای. دا ویلای په نام سره سټرکچر دی چې دا په دې ټولو کلمو کې موجود وي. اوس د دې لپاره چې د کلمې چې کوم شکل ده دننه په دې کې چې کوم مواد څه موجود دي هغه وپېژنو هغې لپاره موږ باید ویلای وپېژنو. یعنې که چېرته په یو ویلس باندې یو ته ویلس ویل کېږي ډېرو ته ویلای ویل کېږي نو که چېرته په دې ویلس باندې پوه شو د دې مطلب دا شو چې موږ په ټولو کلمو باندې بیا پوهېدلی شو. نو دغه ویلس چې دي ویلای چې دي که چېرته د دې جوړښت موږ وګورو د دې شکل وګورو چې دا څنګه جوړې شوي دي د هغې ډایګرام موږ ته په دې شکل کې په نظر راځي. مثال چې د دغه ځای نه موږ دغه دوه ویلای چې دي هغه راواخیستل د هغې شکل وګورو. نو دغه ویلای چې دي د دې دننه طرف ته چې کومه حصه ده په دغه ځای کې خاص سیلز یعنې حجرات موجود دي کوم چې په دې سور رنګ تاسو ته ښکاري په دې شکل کې سیل موجود وي خاص حجرات موجود دي چې هغه په دغه ځای کې دي. اوس دغه سیل چې دي د دې سیل نه دننه طرف ته نوره کومه حصه ده په دغه ځای کې د سور رنګ تاسو ته ښکاري په دې شکل کې د وینې رګونه موجود دي وړه نازک رګونه وي چې هغې ته موږ بلډ کیپیلریز ویلی شو په دغه ځای کې دغه بلډ کیپیلریز هم موجود وي. اوس په دې ویلس کې په دې ویلای کې چې کوم سیل موجود دي کوم حجرات موجود دي کوم چې په دې سور رنګ تاسو ته ښکاري که موږ دا وګورو چې دا سیل د حجرات څنګه جوړ شوي دي د دې شکل څنګه ده د دې ډایګرام که موږ جوړ کړو هغه به په دې شکل کې وي. فرض مثال چې د دې ځای نه موږ دغه یو څو سیل یو څو حجرات راواخیستل د هغې شکل جوړوو. دا یو څو سیل دي چې دغه ځای کې موږ جوړ کړل. اوس دغه سیل چې دي دغه حجرات چې دي د دې چې کومه د کلمې طرف ته چې کومه حصه ده فرض موږ وویل دغه ځای کې دغه کلمه موجوده ده او په دې کلمه کې دغه د ګوتو په شان چې کوم سټرکچر دی دې ته ویل کېږي ویلای. نو په دغه ځای کې مو دغه سیل موجود دي دغه حجرات موجود دي. نو د دې سیل د کلمې چې کومه خالي حصه ده دغه ځای ته د دې طرف ته د سیل د حجراتو کومه حصه ده په دغه ځای کې وړه سټرکچر نور موجود وي داسې په دې شکل کې وي دې ته ویل کېږي مایکرو ویلای. مایکرو لفظ استعمالیږي د وړوکي دپاره یو جسم چې ډېر وړوکی وي هغې ته موږ ویلی شو دا مایکرو باډي ده وړوکی جسم ده خو دغه ویلای چې دي دې ته هم موږ مایکرو ویلای وویل دا هم د دې ویلای په شکل کې وي خو لیکن وړه دي د دې سایز چې د جسم چې ده هغه ډېر وړوکی وي په دې خاطر دې ته مایکرو ویلای ویل کېږي. نو اوس لکه څنګه چې ما وویل چې په وړو کلمو کې به خوراک د هغې بریک ډاون شروع شي هغه ماتېدل شروع شي یعنې په وړو حصو کې هغه تقسیم شي او دومره حده پورې هغه مات شي چې هغه سیل ته یعنې حجراتو ته په اسانۍ سره داخلېدلی شي. فرض مثال چې دغه ځای ته دغه خوراک را رسېدلی ده او دا خوراک په دغه ځای کې مات شو په وړو حصو کې تقسیم شو نو اوس د دې نه بعد به دغه خوراک د سیل د حجراتو ته داخلېږي او د دې حجراتو نه به بیا وینې ته داخلېږي. نو فرض مثال چې په دغه ځای کې دغه خوراک نه چې هغه په وړو حصو کې تقسیم شو هغه مات شو اوس د دې نه بعد به دغه خوراک د سیل ته داخلېږي کوم چې موږ وویل چې په دې ویلای کې خاص سیل موجود دي خاص حجرات موجود دي د حجراتو ته به دغه خوراک داخل شي. اوس د حجراتو ته چې کله دغه خوراک داخل شي موږ وویل چې دغه حجرات چې دي دغه سیل چې دي په دغه ځای کې بلډ ویسل موجود دي یعنې د وینې رګونه موجود دي داسې په دې شکل کې وي. نو اوس خوراک د سیل ته داخل شو په دغه ځای کې اوس د دې سیل نه به دغه خوراک اوس بیا د وینې ته داخلېږي نو په دغه ځای کې داسې رګونه موجود دي فرض مثال چې دا د وینې رګونه دي کوم چې په دغه ځای کې موږ وویل. نو اوس د سیل ته د حجراتو ته چې کله خوراک داخل شو د دې حجراتو نه به د وینې ته داخلېږي نو دغه خوراک به د وینې ته داخل شي د رګونو ته به داخل شي او د رګونو ته چې کله دغه خوراک داخل شي موږ دې ته وایو چې دغه خوراک جذب شو د دې ابزاربشن وشو سیل ته داخل شو. نو کله چې خوراک د رګونو ته داخل شي په دې رګونو کې د وینې سره یو ځای شي او دغه وینه چې ده دا بیا مخکې راځي نورو غټو رګونو سره یو ځای کېږي داسې په دې شکل کې غټو رګونو ته دغه وینه داخله شي په دې وینه کې دغه خوراک چې کوم دلته جذب شوی ده هغه هم په دې کې موجود دی او دغه وینه چې ده د دې ځای نه بعد بیا د لیور ته ځي کوم ته چې موږ ینه یعنې جګر هم ویلی شو او دغه ځای ته ینې ته چې کله وینه ورسېږي په هغې ځای کې د دې وینې صفایي کېږي یعنې که چېرته په دې خوراک کې داسې مواد د وینې ته داخل شوی وي چې هغه د وجود لپاره مضر وي هغه ضرر پېښونکي وي هغه په ینه کې په جګر کې صفایي د هغې وشي هغې نه بعد بیا دغه صفا وینه چې ده
کوم کې دا خوراک موجود دی هغه د وجود مختلفو حصو ته ورسیږي چې په هغه په خپلو ځایونو کې استعمال شي. نو په دې شکل کې د انسان کلمې چې دي وړې کلمې جوړې شوي دي چې په هغې کې کوم سټرکچر کوم څه موجود دي هغه مو ویل او په دې طریقه باندې د خوراک چې کوم مات شي په وړو حصو کې تقسیم شي هغه په دې سیل په حجراتو کې جذب شي د دې سیل نه بیا داسې وینې ته داخل شي د وینې نه بیا د وجود مختلفو حصو ته ورسیږي. اوس په دې ځای کې یو مهمه پوښتنه دا پیدا کیږي چې په دې سمال انټسټاین کې په وړو کلمو کې داسې کوم مواد موجود دي داسې څه موجود دي چې د هغې په وجه باندې خوراک دومره مات شي په وړو حصو کې تقسیم شي چې هغه بیا په اسانۍ سره سیل د حجراتو ته داخلېدلی شي. نو د دې جواب دا ده چې هو په سمال انټسټاین کې په وړو کلمو کې خاص مواد موجود وي چې هغې ته موږ ویلی شو انټسټاینل جوس. دغه انټسټاینل جوس چې دا په دې کې اکثر خاص انزایم وي چې د هغې په وجه باندې خوراک چې کله د سمال انټسټاین ته یعنې وړو کلمو ته داخل شي د انټسټاینل جوس په مدد سره هغه مات شي په وړو حصو کې تقسیم شي دومره حده پورې مات شي چې هغه بیا سیل ته یعنې حجراتو ته په اسانۍ سره داخلېدلی شي. نو دغه انټسټاینل جوس چې دا که دا موږ وګورو چې په دې کې دننه څه موجود دي کوم کوم مواد یو ځای شوي دي چې د هغې نه انټسټاینل جوس جوړېږي. هغې دپاره موږ باید په دې پوه شو چې کله موږ کله خوراک کوو زموږ وجود ته چې کوم خوراک داخلېږي په هغې کې مینلی اکثر په هغې کې 3-4 قسم ته مواد موجود وي. اول دی په هغې کې پروټین یعنې کوم خوراک چې زموږ وجود ته داخلېږي په هغې کې به پروټین موجود وي. دویم دی په هغې کې لیپیډ چربي به په هغې کې موجوده وي. کاربوهایډریټس دي یعنې کوم خوراک چې زموږ وجود ته داخلېږي په هغې کې به کاربوهایډریټس هم موجود وي. همدغه شانتې نیوکلیک اسید هم کیدلی شي خو په زیات تعداد کې به زموږ په خوراک کې دغه 3 قسم ته مواد موجود وي. اوس کله چې دغه خوراک زموږ وجود ته داخل شي د هغې دپاره په وړو کلمو کې هم په انټسټاینل جوس کې هم خاص انزایم موجود وي چې د هغې په مدد سره دغه شانتې مختلف مواد چې دي هغه مات شي هغه په وړو حصو کې تقسیم شي. نو اوس په دې انټسټاینل جوس کې اول انزایم که موږ وګورو دې ته ویل کېږي ملټیز انزایم. ملټیز خاص انزایم دی دا خاص پروټین دی چې زموږ په وجود کې موجود وي چې هغې ته موږ انزایم وایو. نو په دې انټسټاینل جوس کې اول قسم ته چې کوم انزایم دی هغې ته ویل کېږي ملټیز. ملټیز د ملټوز بریک ډاون کوي. ملټوز لیکټوز او سکروز دا خاص کاربوهایډریټس دي. کاربوهایډریټس مطلب دا شکري مواد ته موږ ویلی شو فرض مثال بوره چې ده هغې ته موږ کاربوهایډریټس ویلی شو. نو دغه شانتې کاربوهایډریټس چې په دې کې ملټوز دی لیکټوز دی همدغه شانتې سکروز دا چې کله زموږ وجود ته داخل شي د دې لپاره خاص انزایم په دې ځای کې موجود دی په انټسټاینل جوس کې چې د دې په مدد سره دغه شانتې مواد چې دي هغه مات شي. نو ملټیز انزایم کله چې ملټوز زموږ وجود ته داخل شي هغه د ملټیز انزایم په مدد سره مات شي د هغې بریک ډاون وشي د هغې نه ګلوکوز او ګلوکوز مطلب 2 ګلوکوز د هغې نه جوړ شي. ملټوز دا موږ ته مختلفو تخمونو کې په نظر راځي مثال جوار شول او غنم شول چې په دې کې دغه ملټوز په نام سره کوم کاربوهایډریټس چې دي هغه په دې ځای کې موجود وي. نو کله چې دا زموږ وجود ته داخل شي په سمال انټسټاین په وړو کلمو کې د ملټیز انزایم په مدد سره هغه مات شي. دویم قسم د انزایم په دې غذا کې موجود دی هغې ته ویل کېږي لیکټیز. لیکټیز هم خاص انزایم دی چې د دې په مدد سره لیکټوز ماتېږي د هغې بریک ډاون کېږي. لیکټوز هم خاص کاربوهایډریټس دي چې دا په شیدو کې وي یعنې په شیدو کې موجود وي همدغه شانتې په پنیر کې موجود وي دغه شانتې نور ډېر خوراکونه دي چې په هغې کې لیکټوز موجود وي. نو کله چې هغه خوراک زموږ وجود ته داخل شي په هغې کې لیکټوز وي د لیکټیز انزایم په مدد سره هغه مات شي د هغې نه ګلوکوز او ګلیکټوز جوړ شي. او دریم انزایم دی په دې کې سکریز. سکریز انزایم په مدد سره به سکروز ماتېږي. سکروز هم خاص کاربوهایډریټس دي چې دا په مختلفو میوهجاتو کې همدغه شانتې په سبزۍ کې موجود وي. نو کله چې هغه زموږ وجود ته داخل شي او وړو کلمو ته راورسېږي د سکریز انزایم په مدد سره هغه مات شي د هغې بریک ډاون وشي هغې نه ګلوکوز او فرکټوز جوړ شي. دا وړه یونټس دي چې د دې نه دا کله یو ځای شي د دې نه غټ کاربوهایډریټس جوړېږي. نو دغه شانتې دغه 3 قسم د کاربوهایډریټس دي چې دا کله وړو کلمو ته ورسېږي په دغه ځای کې 3 قسم د خاص انزایم دي چې د دې په مدد سره مات شي. او همدغه شانتې څلورم انزایم په دغه ځای کې موجود وي چې هغې ته ویل کېږي پیپټایډیز. پیپټایډیز خاص انزایم دی چې د دې په مدد سره کله چې پروټین زموږ وجود ته داخل شي د پروټین بریک ډاون کېږي. پیپټایډیز د پروټین بریک ډاون کوي یعنې زموږ په خوراک کې چېرته پروټین موجود وو چې هغه په معده کې په سټمک کې د هغې بریک ډاون وشي هغه څه نه څه مات شي خو وړو کلمو ته چې داخل شي د پیپټایډیز انزایم په مدد سره نور هم مات شي نور هم په وړو حصو کې تقسیم شي. او همدغه شانتې پنځم قسم د انزایم دی په دې کې نیوکلیزز. نیوکلیزز هم خاص انزایم دی چې د دې په مدد سره نیوکلیک اسید هغه ماتېږي نیوکلیک اسید بریک ډاون کېږي یعنې کوم خوراک کې نیوکلیک اسید موجود وي هغه د نیوکلیز انزایم په مدد سره هغه مات شي په وړو حصو کې تقسیم شي. نو دا انټسټاینل جوس چې دا په انټسټاین په وړو کلمو کې پیدا کېږي د دې په مدد سره مختلف خوراکونه وخیل چې په دې خوراکونو کې چې کوم مواد موجود دي هغه د دې په مدد سره هغه مات شي په وړو حصو کې تقسیم شي.
خو لیکن لیپید یعنی چربي چې دا هغه پاتې شوه، یعنی په انټسټاینل جوس کې داسې کوم انزایم نشته چې هغې په وجه باندې د هغې په مدد سره لیپید چربي چې دا هغه ماته شي. نو د دې لپاره چې لیپید هم ډایجسټ چې هغه هم په وړو حصو کې تقسیم شي، هغې ته د بل ځای نه خاص مواد راځي، خاص انزایم راځي چې د دې په مدد سره هغه لیپید په وړو حصو کې تقسیم شي، هغه پنکریاس نه، یعنی د پنکریاس نه هم خاص انزایم راځي چې د دې په مدد سره چربي چې دا هغه تقسیم په وړو حصو کې تقسیم شي. نو د دې نه بعد به موږ په پنکریاس باندې پوه شو چې پنکریاس څنګه ارګن ده، او همدغه شانتې لیور یا نه کوم ته چې موږ جګر هم ویلی شو، د دې نه هم خاص مواد راځي په دغه ځای کې انټسټاین ته داخلېږي، وړو کولمو ته داخلېږي چې د دې دواړو ځایونو نه کوم مواد راشي د هغې په وجه باندې د هغې په مدد سره مختلف نور کوم مواد چې وي چې هغه په انټسټاینل جوس په مدد سره نه ماتېږي، د دې دوو ځایونو نه چې کوم مواد راشي هغې په مدد سره ماتېږي، هغې په مدد سره په وړو حصو کې تقسیم شي. نو د دې نه بعد به په دې باندې پوه شو چې پنکریاس څنګه ارګن ده، لیور څنګه ارګن ده، او کوم کوم مواد د دې ځای نه راتلی شي هغه به انشاءالله په تفصیل سره وپېژنو.